مسلمانانو څه صدقه کوي خیر دی کوم په مالی لحاظ باندې صدقه په وس نه پوره نو په ورین تندي باندې د مسلمان سره ملاوېدل او د هغه د خوشحالۍ کوشش کول د هغه سره لاس ملاول هغو ته ښه احساس ورکول د هغو خواخوږي سلام دا هم ستا لپاره د الله په دربار کې صدقه شمارل کېږي كل معروف صدقه کونین سردار څه فرمایي په خاصه توګه د مسکینانو د غریبانو د الله د کور د الله د دین د خدمتګارانو سره څه نه څه مرسته دا به په ډېر بد وخت کې ستا لاسنیوی بیا وکړي علماو یو د پند او د عبرت واقعه رانقل کړې ده دا تاسو واورئ چې صدقه د بد مرګ یعنې د بې ایمانۍ د مرګه چې بې ایمانه د انسان در دنیا تیر سي انسان بچاوي هغه څنګه انسان بچاوي علماو لیکلي دي و یو لوی تاجر سړی و څو ټیمې پرله پسې باندې خوب ولیدي چې ستا د کوټۍ یا د دوکاندارۍ یا د بیکرۍ یا ستا د ګودام مخ ته چې کوم فقیر سړی درېږي د رړۍ والا د سبزي والا چې سبزي خرڅي دغه سړي باندې هم راوکړه یو ځل دا خوب ولیدي سوچ وکړي چې هسې دا سوچ در باندې خوب سوی دي زه پرېږده رقم ډېر خوبونه زه به په چا عمره کوم وایي دویم ځل یې بیا دا خوب ولیدی او درېیم ځل یې ولیدي او پنځم و څلورم و شپږم ځل یې ولیدي سوچ منس فکر منس چې په دې خوب کې ولې څه درته ویل کېږي اخر ته دې علماو نه پوښتنه وکړه علماو ورته وویله چې په خوب کې دغه رقم بار بار تا ته ویل کېږي نو خو په ویې کړه الله تعالی وس در کړی دی قدرت یې در کړی دی په ویې کړه په دې سړي باندې عمره وی هغه سړي د هغه سړي معلومات وکړي د هغه رړۍ والا د هغه مسکین د هغه غریب د هغو سره یې ولیدل چې ویې لیدل د رنګ هغه د هېڅ سړی نه معلومېدي او د خولې اقرار یې هم د دې وکړي چې ته ما عمرې ته استې زما سل منځونه پاتې زما کله کله پلانه مسله یعنې د خپلې کمزوري ډېر زیات حال یې بیان کوي چې زه ډېر کمزوری او ګناهګاره انسان یم څه روز د ما نه اورېدل کېږي ته څنګه خبرې کوې چې ته ما عمرې ته استې هغه تاجر ورته ویل چې صاحبه قربان ما ته همدغه ویل سوي دي په خوب کې راته دا حکم کېږي د علماو نه مې پوښتنه وکړه علماو هم دغه راته ویله چې تاسو دې عمرې ته واستوئ بالا د خوښه دې خپله ده وایي هغه سړي ما ته ویل چې زه ته نو مې نه پرېږدي نو په ډېر اصرار زما د کور خرچه به م ته ادا کوې او زما د ټول کال او د ټول لارې د تګ او راتګ چې زه ځم در سره د دې خرچه به ته برداشت یې سیدي زه تیار یم وایي دا سړی مو تیار کړي زه هم عمرې ته تلم او دغه رړۍ او دغه مسکین او غریب کس مې هم راسره بوتي عمره مې پرې وکړه وایي چې په آخر کې د عمرې نه راستنېدو کور ته په دې ټیم کې دې سړي ما ته وویله چې یاره که د 2 رکعاتو اجازه راته وکړي چې 2 رکعاته نفله هم د الله په کور کې وکړم ګوره بیا موږ مسکینانو نصیب چېرته اوسي که نه وایي دا یې راته ویله مسجد حرم ته د الله کور بیت الله ته داخل سو پر لمانځه باندې ودرېدی اوږد رکعات یې وکړي زه ورته ګورم وایي سړي سر په سجده کښې شو سجده اوږده اخر ته حیران شوم چې دا سړی څه کوي وایي غږ مې پرې وکړ وایي په غږ سره م هغه ونه ښورېدي وایي ورغلم سره ومې ښوروي چې سره ومې ښوروي هغه د سجدې نه راایله شو وختي له خپل روح په سجدې کې الله ته سپارلی حیران پاته شوم چې دا څه دي خوب ویني که ویښ دي خو بس به هر حال هغه مړی هغه مو راواخستی درده خپل کوره مې راوړی سړی د چا زړه ته به نه لوېږي بیا مې دلته خاورو ته وسپاري شپې تېرېدې په دې کې مې ډېر سوچ بند و چې دې د خدای نیکبخته کومه نیکي کړې وه چې په خپل خوله یې اقرار درته وکړي چې زه داسې خاص سړی هم نه یم زما څه ډېر ګناهونه سوي دي زما څه کله کله لمونځ پاتې دا کم نیک عمل وړو چې د دې سړي لاس یې دومره راونیوي چې د آخر عمر یې په سجده کې الله ته روح او په بیت الله کې وسپاري او عمره یې الله نصیب کړه عمره او حج چې څوک وکړي داسې لکه د مور چې پیدا شي الله یې داسې د ګناهو څخه پاکي ښه څه مسله ده وایي دا پوښتنه دا سوچ د چا څه معلومات د دې سړي په باره کې کول اخر ته وایي دې ته مجبور شوم چې د دې د اهلیې نه د دې سړي د کور والا نه د کور والا د سړي په ډېرو حالاتو باندې خبر یې د هغه نه پوښتنه وکړم وایي د هغو نه مې پوښتنه وکړه چې دې سړي کوم خاص عمل درلودي خو له هغو راته ویلې زما خاوند خو نو تا ته به معلوم سوی خاص سړی نه و دی خاص کردار او عمل یې نه و درلودی که
کله بل منځ کې سستو په پلان کې لیکن یو عمل ماته معلوم دی چې هغه عمل د وجه کې دی سي د سړی الله تعالی ته دونه جن دي سوي چې خدای تعالی اخر خاتمه پر ایمان کوي ورته کوم وي صاحب د زمور د کور پر څنګه باندې دا یو کونډه زنانه وسیږي یو مسکینه زنانه وسیږي یو غریب کورنۍ وسیږي دې سړي چې بکلم خپل کور ته څه شی مې راوړي چې په کوم ورځ به ګټه ډیره کړي او په هغه ورځ کې د دې کورنۍ د پاره مغه شی راوړي چې به د خپل بچانو کې به بچانو له غوښې راوړلې هغه له هم راوړلې کبه بچانو له امرت راوړل هغه تیم راوړل کبه بچانو له مالټي راوړلې یعنی د شی بیا په هغه ورځ پیسې به ډیره ګټلې ولې پیسې کې به زیاده ګټه راغلې ولې د شی بیا نیول دا کورنۍ لکه څنګه چې د خپل کورنۍ کې دې سي امدغه دې سبب سوي چې اخر عمر کې الله ته پر سجده خپل روح وسپاري او بیت الله کې علما سوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک ارشادات کې فرمایي چې صدقه انسان د بد مرګ بچاوي صدقه الله د غضب انسان بچاوي الله چې درته په غضب او په غصه به ایمان به د دنیا تیرې شي هذه هو جایزانو وې د هر شي یو شایسته د صدقې شایسته چې سړی ژر تر ژره وکي او د شیطان چا پښتنه وکړه چې ته کوم حمله دي ډیره زیاته خطرناک ده غوي هغه چې د نیکی اراده څوک وکي بس بیا ځه خند پیور اچو او ته ودرې سبا صدقه هم دغه شی د نون بدیر ښه جذبوي چې زه نن ښه صدقه وکړم سبا چې راسي یو زر ضرورتونه به تا ته شیطان مخکې کړي چې دا وکړه د خدای نیکبخته ته دې خاطر عزیزانو چې الله ته څه ورکړي هماغه بدله به الله ته درکړي که نه خیر دی که یو شکل کی که په بل شکل کی که لږ که ډېر الله لږو ډېرو ته نه ګوري الله هغه اخلاص ته ګوري الله هغه صداقت ته ګوري چې ما ته پې کار کوو صدقه وسیله رحمي هم د الله د مخلوق سره وسیله رحمي د انسان عمر هم زیاتېږي د هغه رزق هم زیاتېږي لکه څنګه چې مخکې بیان وکړو ما تاسو ته